د افغانستان تاریخ، جګړې او زیانونه. افغانستان د یو پخواني او غني تمدن کور دی، خو ګاونډیانو او نړیوال قدرتونو د دې هېواد تاریخ تل د جګړو له لارې بدل کړی دی. په دې ویډیو کې به د افغانستان پراخې پیښې، کلتوري ښکلا او د ستونزو هغه پړاوونو ته ودرېږو چې د ملت ورسره مخ شوی. له اسکندر څخه نیولې، بیا د امپراتورۍ د لوبو ښکارېدل او بیا د شورویانو یرغل، افغانستان تل د نړۍ د سیالانو د جګړو مرکز و. دغه جګړې نه یوازې د خاورې او کلتور پر ویرې بدلې شوې دي، بلکې نسلونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د نړیوال قدرتونو لپاره ډېر مهم او اړین دی. له همدې امله دا هېواد تل د جګړې ډګري. د نړیوال قدرتونو سره سم ګاونډي هېوادونو هم تل په افغانستان کې د نفوذ په سیالۍ کې بوخت دي. د خپل موقعیت د قربانۍ د امله د افغانانو ژوند تل له ستونزو سره مخ دی. پر هر ګام د جګړې اثرات، د کورونو ویجاړتیا، ورک شوي ماشومان او د نه ختمېدونکي کړاو کیسې د دې تاریخ برخه ده. د جګړې سره سره افغانان د نه ماتېدونکي زغم یوه بېلګه دي. د دې خلکو د سولې لپاره بې شمېره هڅې، د تعلیم لپاره مبارزه او د خپل کلتور د بیا رغونې عزم د حیرانتیا وړ دی. د دوی شجاعت د یوې ملي کیسې په څېر دی چې دنیا ته ډېر څه ښیي. د جګړو ځپلي افغانستان نړۍ ته یو ګونګی پیغام لري. جګړه یوازې ویراني راوړي. د بشري ژوند له لاسه ورکول، روغتیایي او تعلیمي سیستمونه د زیان لاندې راتلل او کلتوري میراثونه له خطر سره مخ کول، ټول د جګړې سختې پایلې دي. افغانستان یوازې د جګړو کیسه نه ده، دا د امید، زغم او دوامداره مبارزې بیلګه هم ده. د بدلون لپاره دا کیسه شریکه کړئ او خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ چې په دې هېواد کې به دا جګړې تر کله دوام ولري.